गधे के ऊपर गधा बैठ के जा रहा था। तो कहने सोशल मीडिया से पे झूठ बोल के अपनी औलाद को हराम का पैसा नहीं खिला सकता। रजिस्टर्ड झूठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। और जो लोग बात करते हैं कि वो टिकटॉकर हैं, वीडियोस के लिए काम कर रही हैं, एटलीस्ट काम कर रही हैं। ये दुआ कीजिएगा कि मैं सियासत से हमेशा दूर रहूं, इसलिए कि मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टी। دا یو غټ رزیل انسان دی، دا یو غټ دله بې غیرته انسان دی چې څومره لعنت په دې ویلی شي په باندې وایي او چې څومره درګوتې کولی شي. دا پرېدی نه دی، دا پرېدو نوم به ځانه لرې کړي. زموږ ملګرو په کم سړي به چې مونږ فخر کولی شي دا پرېدی دی، مونږ پې اوس په دې خفه یو چې دا ولې پښتون دی. پرېدی خو د سره کېدی نه شي. دا پرېدو خو پکې یو نښه نشته دی، دا پرېدو خو پکې یو نشان نشته دی. پرېدو کې دومره بې غیرته، دومره دله، دومره دوس انسان هیڅ چېرې به څوک پیدا نه کړي. دا هغه بې غیرته دی، هغه بې غیرته چې د خپلو پښتنو خو د خیبر د خلکو چې هر کور په وینو ړنګ دی، هر کور په درد اخته دی، هر کور سره ظلم شوی دی، د هر چا کور وران شوی دی، د چا څه نقصان شوی دی، د چا څه نقصان وشو. پرې 3 کاله کې چې کم نقصان د پښتونخوا کې د ضلع خیبر وشو، د ده د ابای ګام وشولو، او دی کم نوم لري، دی کم جان پہچان لري، او دی چې کله راځي ضلع خیبر ته راځي، هغه خلک چې کومو خلکو زموږ کورونه وران کړي دي، هغه خلک چې کومو زموږ ماشومان وژلي دي، هغه خلک چې کومو زموږ زنانه وژلي دي، دا په هلیکاپټر کې راوړي او د هغه آرمي کیمپ مخې ته یا د سکولونو مخې ته چې کوم د آرمي جوړ کړي وي د هغې مخې ته ولاړ وي او د هغه دلاګانو صفت کوي. نواز خپله کار روان کړی دی، شهباز شریف ډېر ښه روان دی، او دا افسوس کوو چې دا کوم صفتونه دی د پنجاب د حکومت کوي، د مریم نوازي کوي، د شهباز شریف داسې منیري کوي. کاش چې یو ځل په میډیا باندې دا خبره کړې وی چې زمونږ په ضلع خیبر کې ظلم شروع دی، دا لږ کم کوي. د ظلم نه یې نشي منع کولی، خو دونه خو ویلی شي که نه چې ظلم دی. د 10 جنازې چې د یو کور نه راووتې، د 60 جنازې چې د یو کور نه راووتې، تا خو د یو 5 منټو د زیاتي ویډیو جاري نه کړله. ته کور ته رانغې وله، ته د کورونه وران شول، ته رانغې. دا ټول خیبر خلک په دې پېښور کې ناست وو، په دې باړه کې ناست وو، په لکونو خلکو راووتل، او تا پکې ته دونه غټ سړی، ته دومره د کار سړی چې عمران خان چې نښتی دی هغه که پنجابی وي ځان ته پښتون وایي چې ما کې غیرت دی او پښتانه غیرتي دي، زه پښتون یم. او دی پښتون دی او اپریدی دی، دا یې ځان ته پنجابی وایي. دا والله چې په خپله اپریدواله، په خپله پښتونوالی او د خپله پښتو په ژبه باندې والا چې شرمېږي، نو دا هسې ځان ته پښتون وایي. په ده کې د پښتو یو څیز نشته دی او نه هغه قوم نه تعلق ساتي چې ستا په نوم باندې بې فخر کولو، ته یې فخر ګڼلی، تا خپل قوم ته دومره سپک وکتل. صرف ته دې لالچ دپاره چې ته د کار سړی، ته به د عمران خان مخه ونیسې، ته به د عمران خان فالوور را خپل کړې، ته به د عمران خان په ځای باندې کېنوو، ته به وزیر اعظم جوړ کړو. نو ته د خپل شکر وګوره، دا پرېدی نه دی، د پرېدو نوم به ځانه لرې کړي، په ځان باندې شاید بټ نوم کړي، شاید رانه نوم به په ځان باندې کړي، نه دی. دا پرېدی د ده نوم نه دی، دا د اپریدي د غیرت نه، د پښتو نه، د انسانیت نه ډک خلک دي. دا په پښتو ځان وژني، دا په غیرت باندې ځان وژني، دا په خپلو خلکو باندې قرباني ورکوي، دا په خپلو خلکو باندې ځان مړ کوي. دله دوس غوندی لکه دا دله دوس دی. دی په هغو خلکو پورې افسوس کوي چې کوم خلک د عمران خان دپاره اواز وشتوي، کوم خلک چې زموږ د ضلع خیبر دپاره اواز وشتوي، د کوم خلک چې پښتونخوا دپاره اواز وشتوي، دی په هغې پورې خندا کوي. دا ته کومه خبره کوې چې خر په خر باندې سورو، قسم په الهي چې د هغه خر عزت، د هغه خر عزت چې هغه څوک به باندې سورو چې د هغې عزت هم تا نه زیات دی، چې د هغې عزت زموږ په ضلع خیبر کې تا نه زیات وکړو. देखिए मुझे उनकी फिक्र अगर होती ना तो मैं कभी बात करता ही नहीं। मुझे सोशल मीडिया पे झूठ बोल के ज़्यादा लाइक्स का शौक नहीं है। मेरा सोशल मीडिया मेरी कमाई का जरिया नहीं है। मैं सोशल मीडिया से पे झूठ बोल के अपनी औलाद को हराम का पैसा नहीं खिला सकता। कुछ लोग हैं जो रजिस्टर्ड झूठे हैं, कुछ लोग हैं जो रजिस्टर्ड झूठे हैं, ठीक है ना। वो कहते थे हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, आज भी रिकॉर्ड पे है कि हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने खुद वीडियो में देखा कि गधे के ऊपर गधा बैठ के जा रहा था। कैसे देखते हैं पंजाब में जो मध्यम काम कर रही हैं? बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। और जो लोग बात करते हैं कि वो टिकटॉकर हैं, वीडियोस के लिए काम कर रही हैं, एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि जो अच्छा काम कर रहा हो ना, चाहे कोई भी हो, उसके बारे में बोलना चाहिए एज ए मीडिया।